الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. دا قیامت په غټو علاماتو کې اول نمبر علامه هغه د امام مهدي دغه ظهور، چونکې د مهدي په باره کې بعضې خلک دغې یو غلط فکر یو غلط نظر جوړ شوی دی. اگر چې هغه اهل سنت کې دي، نیکان خلق دی، لیکن په دې مسله باندې دغه ذهن پوره نه اخلاص شوی، دغه د مهدي دغه د ظهور نه انکار کړی دی. او اصل بنیاد هغه ته یو خودل مخکې یو مورخ، یو غټ مورخ اسلام امام ابن خلدون، هغه د خپل تاریخ په مقدمه کې هغه ذکر کړی دی چې احادیث چې کوم د امام مهدی د ظهور بارک راغلی پای کې ثابت یوم نه دی. د نبی وروسته بعضې خلکو دا بنیاد د خبره جوړ کو چې د مهدی ظهور دا یو افسانه ده، دا څه حقیقت نه لري. بیا خاص کر کم چې منکرین حدیث دي هغې ته موقع په لاس باندې ورله، نه یې ورسره دا خبر هم ټکله چې د مهدي دا ذکر قرآن کې نشته دی. هر کله چې قرآن کې ذکر نشته دی لہذا د دې څه حیثیت نشته دی، او دومره غټه خبره ده نو پکار چې په قرآن کې ذکر وي. دیو جنا اهل علم هغه مستقل کتابونه په دې باب کې ولیکل چې احادیث ټیک د بعضی به ضعیف روایتونه پکې وي، لیکن دا غي دا معنا خو نه ده چې په دې مسله کې یو حدیث صحیح ثابت نه، بلکې په دې کې متواتر حدیث راغلي او وروسته موږ د بعضې اهل علم او اقوال هغې ذکر کوو. امام ابو داود حدیث نقل کړی باسناد حسن، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي المهدی منی اجل الجبهة، مهدی دا زمانه دی. بعض روایتونه کې راغلي من اهل البیت، دا د اهل بیتونه دی، کولاو تندی والا دی، اقن الانف دنگی پوزی والا دی، یملو الارض قسطا وعضلا، زمکه با د انصاف نه ډکوي، کما ملئت ظلما وجورا، لکه زرنګ چې د ظلم نه دا ډکه کلی شوی وه. یملک 7 سنین، وکاله به د هغه حکومت وي. دا حدیث حسن درجه کې دا حدیث دی، او دا دلیل پر خبر باندې دی چې د مهدی نوم په حدیث کې راغلی دی. ټیک د بعض روایتونو کې نوم نه راغلی، صرف یا رجل من اهل بیت ذکر شوی دی، رجل من اهل البیت، رجل من قریش دا ذکر شوی دی. بل حدیث دریم نمبر، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ینزل عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم علیه السلام دا برا کوزیږي، لکه دا وروسته بیا خپل ځای کې وضاحت را روان دی. فیقول امیرهم، د مسلمانانو امیر به وایي، څوک به وایي المهدی، چا مهدی دی هغه به وایي تعال صلی بنا. عیسی علیه السلام چې کله راکوشي نو مهدی چې دا د مسلمانانو امیر وایي په دا ټیم کې عیسی علیه السلام ته به دعوت ورکړي چې راشه موږ ته مونځ وکړه. نو عیسی علیه السلام به ورته څه وایي لازمنکم ان بعضهم امیر بعض، بعضې په دې خلکو کې امیر د بعضو دی، او دا په دې وجه باندې چې الله دی امت ته عزت او اکرام ورکړی دی چې د دیو د کس نه زه نشم مخکې کېدلی. دا به عیسی علیه السلام وایي چې زه به په تا پسې مونځ کومه، زه ستا نه مخکې کېږم. دا حدیث امام الحارث په خپل مسند کې ذکر کړی، مسند الحارث اوس چاپ هم دی، 2 جلد کې چاپ دی، بغیة الحارث بغیة الباعث فی ترتیب مسند الحارث، مشهور مسند امام ابن القیم رحمه الله المنار المنیف کی. دې حدیث په اړه کې ویلي دي سنده جید، کرس سند دی دې حدیث. څلورم نمبر حدیث
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تذهب او لا تنقض الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی دنیا بنا ختمیگی سو پوری چې د عربو د غي مالک شوی نه یو سړی زما د اهل بیتنا یواطئ اسمه اسمی دا نوم به زما د نوم په شان دی او بل روایت کې دا سړي یواطئ اسمه اسمی و اسم ابي و اسم ابي اسم ابي و اسم ابيه اسم ابي دا نوم به زما د نوم په شان دی دا د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شان دی محمد ابن عبد الله دا به دا نوم وي دا روایت ام ابو داود نقل کړي به اسناد صحیح صحیح الاسناد روایت ته پنځم روایت نبی صلی الله علیه وسلم صحابی کرام تو فرمایل کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم استاذ حال بسې چې کله پتا شي کې عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام غرا کوش و امامکم منکم او استاذ امام بستاس نه ګوره عیسی علیہ السلام برا کوشوي لیکن مخ کی امامت چې ور کوي نو هغه بستاس نه یو کس ور کوي او مخ کی روایت ابو داود کی هغه ثابت شوا چې هغه بسو کی مهدی دا به امامت ور کوي د خلکو ته دا روایت بخاری کې نقل لې او حدیث یو حدیث بل حدیث تشریح کوي نو روایت بخاری کی دی و امامکم منکم امام بستاس نه روایت ابو داود تشریح وکړه چې امام څوک دی دا مهدی دی شپږم نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق زماد امت نبا یو جماعت وی چاگی با جنگ کئی جہاد با کئی پا حق پانی دی دین اسلام دا پارا با جہاد کئی ظاہرین الى یوم القیامہ قیامت دا پوری با دیو غالبی آغا اوگد حدیث نے نپائی کی وہ جملہ دادا فینزل عیسی ابن مریم بے با عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کشی فیقول امیرهم تعال صلی بنا امیر بوئی چرا شمنت منزوکا نابورتوی چندہ ان بعضکم علی بعض امرا بعضی بتاسی کی بعض بانی مشران دی او دا اللہ رب العالمین دی امت عزت ورکڑ دے اکرام ورکڑ دے دا روایت امام مسلم خبر صحیح کی نقل کر دے ٹک دا پدی روایت کی امیر لفظ سر پر آگلے دے فیقول امیرهم روایت ابو داود کی راغلی ہوں چی فیقول امیرهم المہدی مہدی وہ وہی امیر دی چراشا منگتا منزو کا بل روایت کی داس سے راغلی دی وم نمبر روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی یکون فی آخر امتی خلیفہ زما پا آخر پا امت کی بیو خلیفہ یکون فی آخر امتی خلیفت دی امت پا آخر کی بیو خلیفہ رازی یحثی المال حثیا پلپ لپو باوانی ممال اور کے خلق لرا لا یعدوه عددا شماری بینا دمر غنیمتنا و ملاوشی دمر پراخی در رزق پراشی مالون بڑیر شی خلق لو پلپ لپو باوانی مال ورکی دا بے شماری نچی واو دریو سلور اون دا دروالا دا تزر والا دا 2000 دا 1 لاکھ دا 2 لاکھ نا پلپ لپو بخلق مال ورکی دا روایت امام مسلم ہم نقل کردے دا سی نور روایتوں پدی پاک کشترے دیو جنا اہل علم فتوا دا لګولې دا اکثر ائمه دا ویلي چې دا روایتونه متواتر دي لکه رسته مونږه ذکر کوو یو بل روایت کې دا سره راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم که د دنیا نه صرف یو ورځ پاتې شي یو ورځ د دنیا خط پیدو ته صرف یو ورځ پاتې شنو الله به دا ورځ وګد کی حتى يبعث الله فيه رجلا مني او من اهل بیتی تر دې چې الله په دې کې یو سړی را لېږي زمانہ یا زما د اهل بیتونه یواطئ اسمه اسمی داغه نوم به زما د نوم په شان دی و اسم ابي اسم ابي داغه د پلار نوم به زما د پلار په شان دی زما د پلار د نوم په شان دی یملأ الارض قسطا وعدلا دا زمکه به د انصاف نه ډکوي کمان بولی ظلما و جورا لکه څنګه چې ظلم نه ډک شوي او مخکې روایت جدا دا روایت امام احمد خپل مسند کې نقل کړی بل روایت اتم نمبر نهم نمبر روایت آئی کی دا دی چې د مهدی دا غي د جنگ د پاره به خلک هم راځي او دا حدیث کی راجع تفسیر اندار ہے یہ روایت کے رغلی صحیح مسلم اور سنن ابی داود کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یعوذ عائذ بالبیت
بیت الله باندې به پناهي حاصله کی، یو کس هلته به پناهي حاصله کی، یعود عائد بالبیت، بیت الله کې به وطن پناهي حاصله کی. فیبعث الیه بعث، دا دپاره به دغه د جنګ دپاره به څه خلک راولېږلی شي. دغه کار ټیم کې خو به خلک مخالفین دي که نه، دی خو به جهاد کې د کفارو سره. فاذا كانوا ببيضاء من الارض، کله چې بیضا مقام ته راورسېږي، دا د مکې او د مدینې په مابین کې یو ځمکه ده، نو خسف بهم، هغوی به ښکته په دې ځمکه کې بوتللی شي. یو روایت کې راځي یخسف باولهم واخرهم، اول او آخر به ټول په دې ځمکه کې الله ښکته بوځي. یعنې دې نه دا معلومیږي چې په دغه وخت کې به د امام مهدي سره لا خلک پوره ملګری شوي نه، دا به ابتدایي حالات وي. خلک به خبر شي، کفار به خبر شي، مخالفین به خبر شي د مهدي د جنگ دپاره به هغوی بیا بیت الله ته خلک رالیږي او بیت الله کې به هغه پناهي اخیستلي. بیدا مقام ته چې راورسي ټول به الله ښکته بوځي. نو بیا تپوس وکړه عایشه صدیقه رضی الله عنها، تپوس وکړه یا رسول الله بیدا مقام کې خو به هلته به خلکو بازارونه وي، خلک به هلته اوسېږي، او څه خلک به داسې چې هغه به د کافرانو د مجرمانو به په زور باندې را روان کړي چې راشئ زموږ سره ملګري شئ. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یخسف بهم، دی به ټول پر ځمکه کې بوتلی شي، ولکنه هر څوک چې کوم وي هغه په دې ځمکه کې وبوتلی شي. لکه عایشې تپوس کړی و، ویل یا رسول الله فکیف بمن کان کارها، که څوک په زور باندې راوستلی شوی هغه څه به څه کېږي؟ نبی علیه السلام فرمایل یخسف به معهم، دا به هم د هغوی سره ښکته بوتلی شي، لکن یبعث یوم القیامة علی نیته، لیکن قیامت کې به دی په خپل نیت باندې بیا راپورته کولی شي. ټول خلک به دلته ډوبولی شي، لیکن قیامت کې به بیا هر سړی په خپل نیت، څوک مسلمان دی څوک زور راوستلی شي، دا به راپورته کېږي. بیا احادیث په باب د مهدي کې چې کوم راغلي دي، باب د مهدي کې دا متواتر احادیث دي. دا امام قطانی ویلی دی، امام شوکانی ویلی دی، دارنګه نور اهل نواب صدیق حسن خان هغه ویلی دي، نور اهل علم ویلی دي چې احادیث په باب د مهدي کې چې کوم نقل لی، نو دا متواتر احادیث دي. متواتر که لفظي نه معنوي خو دي، او مستقل کتابونه به لیکلی شوي دي. لہذا دا قول د بعضې د دې زمانې خلکو یاره دې نه چې لږ مخکې تیر شوي دي، لکه په مصر کې یو عالم تیر شوی، ښه محقق عالم و، خو بعضې خطایان شته دی، علامه رشید رضا، دغه تفسیر منار، نو پای کې دا خبر هغه ذکر کړی چې احادیث په باب د مهدي کې دا مسترد دي، متعارض دي د یو بل سره. متعارض احادیث لحاظ دې څه اعتبار نشته دی. موږ وایو چې ټیک ده ضعیف روایت کېدلی شي چې د صحیح حدیث معارض راشي، لیکن صحیح حدیث معارض نه راځي. څوک نشي ثابتولی چې په دې باب کې صحیح حدیث نقل هغه د یو بل سره معارض دي، نه صحیح الاسناد روایتونه شته دي، او اشارتن خو د بخاري د مسلم روایتونه دي. متواتر احادیث په دې کې موجود دي، دین انکار کول دا جایز نه دی، ولې دا حرام کار دی چې د نو څخه انکار کوي. لہذا د مهدي ظهور دا حقیقت دی، او دا د اهل السنت والجماعت په عقیده کې داخل دی. ابن خلدون کے خلاف کڑے دی دا خبر لسے اعتبار نشته دی، لہذا دین انکار کول دا جائز نه نشي دا وکلیش. دا د مهدي په باره کې مختصر بنګ وضاحت کو چې د مهدي ظهور دا به کېدلی شي، او دا په کم ټیم کې به کېدلی شي. دا اوس یاد لرئ، مهدي په هغه ټیم کې به راوځي چې مسلمانان ډېر زیات منتشر وي، مسلمانانو ته جمع کېدلو ځای نه وي، داسې یو قیادت نه وي چې د هغې باندې خلک راجمع شي او هغه د دې خلکو رهنمایي وکړي او د هغې قیادت وکړي، ډېر منتشر به وي، افراتفري. او مخکې حدیث ته معلومه شوه چې په هغه ټیم کې به راوځي چې ځمکه د ظلم نه ډکه شي. ورې ظلمونه هر طرف ته، که مشرقي او که مغربي او که شمالي او که جنوبي، د ظلم سیلاب به وي. په هغه ټیم کې به مهدي راوځي چې خلک ډېر محتاج وي چې مهدي دې راوځي په دې وخت کې. او دا سلسله تقریبا اوس هغه طرف ته روانه ده.